پښتنو ست مو دوه درې ورته وکړي بس زیاتې کیسه یې لکه نارمل موږ د یوه د باتروم تعزیه بل کیک ورته نیولی هغه چا ولې د خلکو کره مېلمه وایي بس مړۍ چې خوړل کې ده الکان یې ورته تک بیټک له راړي بیا یې بېرته واپس کړي بل راړي بیا بل واپس پلار یې بیا په کلا کې ورته پروت دی ورته ګوري چې د الکان څه کوي بل وار یې پر غږ کې ور زوی ته یې څه شور جوړ کړی دی تر ګرد ګوګ مه بیټک له یوړې بېرته مو واپس ورته ویې ویل مېلمه ډېر اوږد دی تلتک نه په رسېږي ده ویل د مېلمه قدر یې پټ کړي ول نور یې ویل ول نور یې څه وسه بس د مېلمه قدر عزت مور تا دومره ډېر ستونه ورته وکړو نو راسو کې د دوی ستا پر بېستي خور درځه وګرځه دا پېښور خو د هغه دومره ښه حساب دی مړۍ خورې نه خورم امه خوره که نه یو شی سپین ږیرې سړی ته یې لکه څنګه وینې هلکه څنګه وینې نو نارمل سطح دی بس بیا مړۍ خوراکي مېلمانه خپل خوراک کوي که یوه مړۍ په وس کړه هغه خوري په زوره نسته زموږ د طلاق دی به زما دپاره دغه روش هغه کوچنی شی یا هغه غټ شی دی په دغه په در خوري په طلاق ستا داسې د یوې ګولې زړه نه دی هغوی ویلې ول دوه یارانو پر هوټل یې خوراک سره وکړئ بس داسې روانېدو یوه ویلې ول طلاق دی کې ورکړې بل ویل منې کې وینې بس هغه د منې والا پیسې هغه بل ورته د شادۍ منې دسه پر ما د طلاق وایي نو موږ په زوره یو بیا دارنګه بل دوه یارانو درې هغه دوو به هره ورځ پیسې ورکولې یوه به ځان پر اچولی بله ورځ دا دوو پراټ سره جوړ کړي سي ته به ما ته طلاق واچوې زه بیا و تا ته واچوم دی به مجبوره سي پیسې به ورکړي بس پر کونټر دواړو طلاقونه سره واخیستو وار و ده ته ور ووتی ده ویل زیم طلاق دی کوه ویل ناصر په دوژخ کې ورک وي بس بیا بل یې وویل چا مې زما زده دی ویل څرنګه چا مې دی ویل ډول راوغاړئ دی چې ډول یې سټارټ کړي دی له یو سرویزه په یوه پښه سرخېدی هغه ویل راسه دې مازو په کړی کړي هغه کور خو د مردانزیانو ده مردانزیانو اصلي زوبیان دي ورې ویل نیت پر درباد دی هغه خو موږ د ټرانسفارمرو کار کوو یا ټرانسفارمرو کار داسې دی یو ورځ یو سړي ټرانسفارمر راوړی ویل زموږ ټرانسفارمر خراب دی دا به را جوړوې موږ چې وکتئ سړی دا ډېر کوټلی دی دا د جوړېدو نه دی مه یې جوړوه ایله فالتو خرچه مه پر کوه ده بیا ویلې ول زه نورې پیسې نه لرم دغه به را جوړوئ بس موږ ورغلو د دوی بیا ټرانسفارمر په کور کې دننه وي بس موږ ورغلو پرده وکړئ موږ ټرانسفارمر وړو دوی پرده وکړه موږ ورغلو ټرانسفارمر به راواخیستی ماښام یې بیا ټلیفون دی ولایستی پلار بیا وسوی سپین ږیری سړی وي بیرته بس وروره سهار ورغلو بیا هم راوایستی چې جوړ مه کوئ ورمړئ پرده وکړئ بیا پرده وکړه ماښام بیا سوی دی سهار بیا ورغلو پرده وکړئ موږ ټرانسفارمر باسو ټیک ته ویې کړه مازدیګر چې بیا وسوی بیا مو راغلو پرده وکړئ دی سپین ږیری سړی و یې پر لپاته ول په نجونو تر موږ تل ښه خبر یاستئ چې هغه ګلسما ده هغه پاشما ده پلانی ده هغه پلانی یاره یو بیا بل زموږ پخوا د رود والا وی زما دریم سوی ما بیا چای مای ور پخولی له ما د ډونکي مشین ورک سوی
بس بیا هغه سړی راغی هغه بیا ډېر جنجالي سړی ول یا به ډونکي راکوې یا به 15,000 روپۍ راکړه بعد دا درود سړی ما ورسره دریم کې هغه ته بیا ما چای مای ورپخولی ده بیا و ما ته دا نه سول چې شوق ولا عشق عشق یې راته ویل یا عشق نه عشق استاد بس ای جنجالي سړي ته یې چې عاشق استاد چې دی غریب سړی دی ډونکي په 15,000 روپۍ دی 2,000 به زما دپاره ورېله کوې بس 3 به درکوي هغه ورته یې ټیک دی ستا پر خوله مامین دی دی ورته یې عاشق غریب سړی دی 1,000 روپۍ به زما دپاره نورې ورېله د دلته پر هغه دی اصحابي هم پر هغه سړي زورور دی دی خپل جنګ هم پکې ګټي بس ټیک دی دا ستا په پټکي کې زری بل پات عاشق غریب سړی دی زری به بل هم ورېله هغه یې نو چش پاته سو دی بس ورېله کوې بیا هغه ول ټیک دی دا زری بل ورپات ول څو پاته سي هغه ول زری ول خالي زری هغه ول و والله دې نو طلاق دی که ویلې بس ورېدی نو هغه روزه وه ملګري راغلو یا یې موږ پکنیک جوړ کړی ته به له موږ سره ځې ما ویل وروره شیان میان مې راخیستي دي هلته چې بیا موږ په پکنیک لاړ شو زه دا کوکینګ موکینګ بیا ښه کوم ما ته خوند راکوي په پکنیک کې چې سړی په یو کار لګیا پکنیک بیا ډېر خوند کوي نو دوی هر شی مې راخیستی دي خالي ته مانده بس لاړو هلته مې کمبلې ممبلې واچوې سړی چیرې دی ګیس ول الله ګیس مو کله راغی ما ول هغه اول شی ګیس دی ته یې هغه نه دی راوړ بس هلک پسې لاړی ګیس یې راوړی یو نږدې کور ګیس یې راوړی یم کوکر کم دی ول او کوکر مو کله راغی ما ته یې راوړی چشت بس بیا لاړو لکه کور یې راوړی ما لا کور والا به دغه یې زموږ به کور دی که د ټینټو دکان بس هغه چې راورسېدو وطاق مطاق مې جوړ کړئ بل پکنیک راغلی هغه ترموز بیا یې ارزړی دی راغلی لږ مالګه به یې نه کوي دغه د 2 منټه بعد رالو لږ مساله خو راکړې یا دغه د 15 منټه بعد بیا رالو لږ غوړي خو راکړې یا دغه دی بیا رالو ول یو دانه پیاز به نه کوي دغه دی بل وار راغلی ول یاره بیا چې شي مطلب پټاټا راکوي یا پلانان داسې یو 6 شیان یې یوړو زما په نوټس کې دي چې زوی په لا علاقه مزدمي لاکه خالي اذان وشي چې اذان وسوي روزمات مو وکړي ملګرو ته مال زی وار زما پکنیک وراله ول چشته مال هغه ته ماته راغله بس ورالم ما ول یاره ډېر معذرت غواړم زموږ عمونه هېر شو یو کنجوسه سړی وی ښځې ورته ویلې ول باکس راکړه له ده سره بیا مېلمه ناست وی بس ده بیا د مېلمه له مخه خیال کړ ول ورته پر انګېټۍ پروت وي ول مضبوط یې وچکوه مطلب اسرا یې مه کوه